نو د دې حدیث پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوی خبرې ښکاره کړي. د دې څه دوه درس ښکاره کېږي علماو لیکلي دي. یو درس دا دی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مرافقت او ملګرتیا غوښتل او په جنت کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره یو ځای کېدل غوښتل، دا د الله تعالی لوی نعمت او دا بهترین غوښتنه ده، دا بهترین دعا ده او دا بهترین وظیفه ده او دا بهترین مطالبه ده. په کار دا ده چې سړی وکړي، لیکن د دې سره صرف خبره د دعا در حده پورې نه ده، بلکې د دې سره د انسان څه کول غواړي، د انسان څه همت کول غواړي، د انسان څه عبادت کول غواړي، د انسان څه د الله تعالی و طرف ته قرب و نزدېکت کول غواړي. حقیقي دعا هغه ده چې سړی د کوم شي متعلق دعا کوي د هغه شي پر طرف باندې قدم ورأخلي. او که چېرې ته صرف پر دعاګانو باندې د زور دی او دعاګانو ته ناست نور پر هغه طرف باندې نه قدم اخلي، نه د هغه طرف طلب کوي، نه پر هغه طرف باندې کوشش او محنت کوي، زه دا وایم چې دا حقیقي دعا نه ده، بلکې د خپل وس مطابق، د خپل استعداد مطابق، د خپل بساط مطابق او د خپل لیاقت مطابق چې د کوم شي غوښتنه کوي په دعا سره په کار دا دی چې په خپله د هغې پر طرف لږ محنت هم روان کړي، د هغې په طرف باندې لږ کوشش هم وکړي او د هغې پر طرف باندې لږ ځان هم ورنږدې کړي چې ستا څومره وس دی هغه وس د هغې مطلوب په تحصیل کې خپل وس هم پای ته ورسوي، لکه د کوم شي دپاره چې ته دعا او غوښتنه کوي. د دې زه تاسو د مثال پېژوم. یو سړی دی هغه د دې ځای سره روان دی او ځي کندهار ته او د کندهار پر طرف باندې تګ کوي او دعا کوي چې الله ما کندهار ته په خیر او عافیت ورسو، لیکن هغه کوشاده روان د کوټې پر خوا باندې دی، په خپله روان پر دې طرف باندې دی او ورلی په اډه کې د کوټې په موټر کې سپور شو، لیکن دعا یې شروع کړې ده چې الله ما کندهار ته ورسو. زه درته وایم چې دا خو دعا نه ده، دا زیر په دعا باندې یو قسم استهزا او پسخند دی او په استهزاء او پسخند باندې الله تعالی ناراضه کیږي، بلکې چې د کم طرف پر طرف باندې ته روانې د کندهار او دعا هم د کندهار د غواړي، نو پر هغه طرف به کم سے کم قدم روانې د هغې ځای پورې به ځان رسئ، د هغې په موټر کې به سپرېږئ او بیا به دعا کوئ چې الله کندهار ډېر لرې ځای دی او زه کمزوری انسان یم او زما سره د اسبابو کمی دی او یا الله ما ته مشکل او مشقت دی، ته ما ته در کندهاره پورې رسول اسانه کې، نو دعا به دې ته ویل کېږي چې پر کم طرف باندې د انسان نیت او چې د کم شي سړي غوښتنه وي نو د هغې دپاره کم سے کم یو څه محنت هم کول غواړي. صرف په دعاګانو باندې سړی در منزل او در مقصده پورې نه شي رسېدلی. لکه سړی ورسې بزرګ له وایي ما ته دعا وکړه، کله د بعضې خلکو غوسه سي د عادت ګرځېدلی دی، مولوي صاحب زما د نظر کنټرول نه کېږي ما ته دعا کوه. ګوره که زه سهار او ماښام ستا دپاره ژاړم ته ستا د نظر کنټرول نه کېږي چې در څو پورې ته په خپله همت نه وکړي. زما به دعا یې ستا به همت وي چې په کم ځای کې ته په بدنظري باندې اخته کېږې، ته به کوشش دا کوې دغه ځای څه به ځان راګرځئ او زه به دعا درته کوم چې الله تعالی حفاظت یې وکړه، نو زما دعا او ستا محنت دا چې دواړه سره یو ځای سي بیا به ته منزل ته رسېږي. ته د ټلیفون پر صفحه باندې په قسمه قسم بدنظریو باندې اخته یې، لکه د ډېرو خلکو نوجوانانو دا دغه مولوي صاحب زما سره په ټلیفون کې ګناه کېږي، نو دا نه ته ما ته دعا کوه چې الله تعالی ما محفوظه کړي. نو ما درته ویل که زه د سهاره څخه تر ماښامه پورې دعا درته کوم چې ته هغه ټلیفون نه پرېږدې، د ټلیفون هغه پروګرام نه پرېږدې، د ټلیفون د هغه وخت کتنه او د هغه غلطو ترتیباتو کتنه نه پرېږدې، زما په دعا باندې سړی نه راګرځي، نه زما دعا تا ته فایده کوي. ته به اول دا ټلیفون د جیبه غورځئ، د هغې څه وروسته به ما ته وایه چې مولوي صاحب دعا کوه چې الله تعالی زما د دې ما خو خپل محنت وکړي، ما خو وغورځوئ چې الله مې دوباره په اخته نه کړي، نو بیا به زه تا ته دعا کوم او بیا به تا زما دعا ستا په حق له فایدهمنه وي او بیا به زما دعا ستا په حق کې قبلېدونکې، بیا به الله تعالی د دې مرضه څخه تا خلاصوي.